السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې ښه به د پاکستان او د زیمبابوې چې کومه زبردسته لوبه د T20 نن اولنۍ لوبه سر ته ورسېده. نو پاکستان اول بیټینګ کړی و چې سکور یې 165 کړی و، 166 باغي ورته جوړول زیمبابوې. او دغه دویم اننګز کې چې زیمبابوې راووته، نو اول نه خو داسې لګېده چې دغه زیمبابوې په 15 اورو کې دغه سکور چیس کوي، ځکه چې ډېر تیز لګیو. نو زیمبابوې اخیره کې چې 3 وکټې لړه شوې، خو بس پریشر پرې راغو. نو زبردسته لوبه پاکستان په 57 سکور وګټله او زیمبابوې ته یو غټ شکست ورکړو. د T20 اولنۍ لوبه سر ته ورسېده چې پاکستان په خپل نوم کا. او که دوستانو تاسو وګورئ همدغسې لوبه پکار وي چې یو کمزوری ټیم وي، او لکه مطلب د پاکستان هم کمزوری ټیم دی. تاسو ګورئ دا هغه اے ټیم دی، مطلب ټول پکې نوي کلاړیان دي. شاهین افریدي پکې نشته، نسیم شاه پکې نشته، داسې بابر اعظم رضوان، هغه سلمان د دې کپتان دی. تاسو کته خو بیخي بکواس بیټینګ کوي، هغه غواړو د دې کپتانۍ په کار نو ټول نوي کلاړیان دي. نو زبردسته لوبې وکړه، لکه مطلب دا 2 لوبې پاتې شوې، T20 3 لوبې دي. دا هم ګټل ډېر ضروري دي، ځکه چې په داسې ټیم باندې به کلین سیف کې. دوستانو د افغانستان انډر 19 چې کوم ټیم دی، وختي ماته یو ملګري کمنټ وکړو، زما خیال دی افغانۍ به. نو د ایشیا کپ د انډر 19 چې کوم روان دی، نو نن پکې د سریلانکا او د افغانستان لوبه وه چې افغانستان له سریلانکا یو غټ شکست ورکړو، او افغانستان د انډر 19 ټیم یې د سیمی فاینل نه مطلب رخصت کو. نو ډېر ملګري وایي چې د دې به څه چانس جوړېږي، یو لوبه پاتې ده. دوستانو په دې باندې چانس نه جوړېږي، بل سریلانکا افغانستان ته ډېر خطرناک شکست ورکړو، تقریبا په 108 دی که په 9 باندې ولا شکست ورکړو. نو ډېر زیات سکور باندې شکست ورکړو. نو اوس په یو لوبه باندې چانس نه جوړېږي، ځکه چې یو لوبه پاتې ده. نو اوس افغانستان انډر 19 ټیم د سیمی فاینل نه رخصت شو، ځکه چې اوس چانس نه جوړېږي. نو بس دوستانو که تاسو سوچ وکئ، د افغانستان چې کوم انډر 19 ټیم نو ډېر مضبوطو، پته نه لګي چې څه چل پې وشو. خو دا لوبه د هر جیت پکې شته. خو چا کوم ملګرو تپوس کولو، نو د افغانستان انډر 19 ټیم د سیمی فاینل نه رخصت شوی دی، بس اوس نشي تللی. نو دوستانو دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.